هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د زمري 12مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 3مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د اسلامي بانکدارۍ پراختیا ته د افغانستان بانک لومړیتوب. د احصایې او معلومات اداره وایي چې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې زرګونه بهرنیان افغانستان ته تګ او راتګ کړی. په بغلان کې د رومیو حاصلات زیات شوي دي. او ټرمپ د روسیې ګواښ ته په غبرګون 2 اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي بانکدارۍ پراختیا ته د افغانستان بانک لومړیتوب. د افغانستان بانک ویلي چې د مالي ثبات لپاره د اسلامي بانکدارۍ پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. د یاد بانک په خبره هڅه روانه ده چې دغه سیستم د نړیوالو معیارونو سره سم وده وکړي. دغه بانک ویلي چې د معاصرو بانکوالۍ له اصولو سره په همغږۍ د اسلامي بانکدارۍ پراختیا د خلکو پر باور مثبت اغیز کوي او د همدې هدف لپاره یو ډول عملي ګامونه پورته شوي دي. د احصایې او معلومات اداره وایي چې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې زرګونه بهرنیان افغانستان ته تګ راتګ کړی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان مریض کال په غبرګولي او چنګاښ میاشت کې 15,106 بهرني وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو لارې افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د دې ادارې په وینا له دې ډلې 140 میرمنو په ګډون 901 تن افغانستان ته راغلي او د 80 میرمنو په ګډون 2295 کسان بیرته تللي. د دې ادارې د ثبت شوي ارقامو پر بنسټ تر ټولو ډېر 1890 بهرني وګړي د نیمروز له بندر او ورپسې 470 تنه د هرات له بندرونو او هوایي ډګرونو او پاتې نور د تورخم، حیرتان، د فاریاب، باقیني او د بدخشان د اشکاشم بندرونو لارې هېواد ته راغلي دي. په بغلان کې د رومیو حاصلات زیات شوي دي. په بغلان کې د تیر کال پرتله د رومیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ولی امرخیل د بغلان د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د معلوماتو مسؤل رسنیو ته ویل چې سږ کال په 903,000 هکتاره ځمکه کې رومي کښت شوی و چې له دې څخه 4,620 ټنه حاصلات ټول او بازار ته وړاندې شوي دي. هغه زیاته کړې دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په 968,000 هکتاره ځمکه کې رومي کښت شوي او له دې څخه 4,000 ټنو حاصلات ترلاسه شوي وو. نوموړي یادونه وکړه چې یو شمېر بزګران وایي سره له دې چې سږ کال د رومیو بیه بازار کې ټیټه وه، خو د آفتونو کچه کمه او حاصل د تیر کال په پرتله زیات و. او وروستۍ خبر دا چې ټرمپ د روسیې ګواښ ته په غبرګون 2 اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې امنیت شورا د مرستیال دیمیتری مدودوف د څرګندونو په ځواب کې له روسیې سره نږدې سیمو ته د 2 اټومي اوبتلونو د استولو امر کړی دی. مدودوف څو ورځې وړاندې ټینګار کړی و چې مسکو د شوروي اتحاد د وختونو اټومي وړتیا لري او په بیړني حالات کې ترې کار اخیستلی شي. د امنیتي چارواکو شنونکو د ټرمپ دغه اقدام له مسکو سره د خبرو اترو په کچه کې لفظي تاوتریخوالی بللی، نه نظامي ګام. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.